سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، نن زموږ ویډیو د عبرت نه یو ډکه کیسه ده. نو نن زه تاسو ته ډېر عبرتناکه یو کیسه بیانوم. په یو کور کې یو دوه ماشومان او د هغه یو خوري او یو پلاري. پلاري ډېر زیات بوډا وي، د هغې د ګټې څوک نه وي. غربت دومره راشي چې په کور کې د خوراک دپاره هېڅ شی نه وي. دا جینۍ دا سوچ وکړي چې پلار مې هم بوډا دی او واړه وروڼه مې دي، دی هم څه نشي ګټلی. زه به دا خپل جسم خرڅ کړمه، یعنې زنا به وکړم او یو څو روپۍ به کور ته وروړم او ماشومانو له وپې د خوراک سره وړم. دا جینۍ لاړه شي بازار ته. بازار کې ودرېږي او کله یو کس ته ګوري او کله بل ته ګوري چې څوک به راته ووایي چې راځه ما سره زنه وکړه او یو څو روپۍ به راته راکړي. خو څوک هم دې ته ګوري نه، په اوچت نظر ورته یو کس هم نه ګوري. حالانکې چې دا سهار لاړه، غرمه شوه، چا ورته ونه کتل او چا ځان سره به ونه تله. مازدیګر شو، چا ځان سره به ونه تله، چا ورسره زنه ونه کړه. حالانکې چې ماسخوتن شو چې دا واپس کور ته راغه، نو پلار ورته ډېر په حیرت سره وویل چې ته چېرته تللی وي. نو پلار ته یې ټوله کیسه بیان کړه چې بابا همدغه رنګ په مونږ ډېر غربت دی او زه لاړم دغه رنګ بازار ته او ما ویل چې دا رنګ یو څو روپۍ به کور ته وړم په دې طریقه. او پلار ته یې خپله ټوله کیسه بیان کړه چې زه دا رنګ یې سهار تللی وم او ما ته چا اډو ونه کتل. پلار یې ورته ډېر په فخر سره وویلي چې لورې، چې څنګه تا ته یو کس هم په اوچت نظر باندې نه کتل، همدغه رنګې په پوره ژوند کې ما پردۍ زنانه، پردۍ لور خور ته په اوچت نظر سره نه دي کتلي. نو همدا وجه وه چې د ده لور ته هم چا په اوچت نظر سره ونه کتل او غلط خیال یې ورته رانه و. نو دوستانو، زمونږ هم په کور کې خویندې مې نشته. مونږ له پکار دي چې د بل چا خور او مور ته نه ګورو، نو سبا به زمونږ خور او مور ته هم څوک نه ګوري. دوستانو، که ستاسو زمونږ دا ویډیو خوښه شوي نو زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زمونږ راتلونکي ویډیو ټولو نه مخکې تاسو ته در رسي. زمونږ دا ویډیو نورو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم دې نه عبرت والي او پردو مېرمنو ته نه ګوري، ځکه چې مونږ هم خپل خور او مور لرو. مونږ له پکار دي چې د بل چا خور او مور ته نه ګورو. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.